خو یو بله مسله ډېره ناشنا ورته راله په دغه وخت کې چې هغه زمانه کې 3 طلاق په یو ځل باندې چې څوک د چا د خولې نه وځي ښځې ته 3 طلاق که په یو لفظ سره یې او که په بېلو بېلو الفاظو سره یې نو د 4 واړو امامانو مذهب دا دی چې دا د چا د خولې نه 3 طلاق ووتل نو دا ښځه پې همیشه دپاره حرامه شوه څو پورې چې د بل خاوند سره نکاح نه کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې خلاف وکړو او داسې فتوی ورکړه چې 3 طلاق په یو مجلس کې دا یو طلاق شمارېږي او دا چې هغه خبره کوله دا یې څه داسې نه کوله چې ګنې د ځان نه یوه خبره کوله یو خو په دې کې صحیح حدیث دی د محمد رسول الله عبدالله ابن عباس حدیث دی چې هغې کې داسې راځي چې د محمد رسول الله په زمانه کې به 3 طلاق یو طلاق شمارېدو د ابوبکر په زمانه کې به 3 طلاق یو طلاق شمارېده د عمر په اول زمانه کې به هم 3 طلاق یو طلاق شمارېده خو عمر یو خبره وکړه ویل یاره دې خلکو له په ځنې خبره کې لږه دمه وه او دی په ځان یې په زور جلتی ویل زه یې پې جلتوم ویل زه به د نن نه وروسته ویل د چا د خولې نه که 3 طلاق ووتل دا به 3 طلاق او دا فتوه یوازې د هغه نه وه دا په صحابو کې د زبیر ابن العوام عبدالرحمن ابن عوف دا د علي ابن ابي طالب عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن عباس غټو صحابو او د نورو لوی امامانو هم دا فتوه وه چې 3 طلاق په یو مجلس کې یو طلاق شمارېږي او د دې په اسانو پوهېدلو باندې د عوامو د پوهې دپاره دې خبرې ته سوچ وکوئ یو سړی داسې وایي 100 ځل سبحان الله دا به 100 ځل سبحان الله نه وي هسې په دې 100 ځل ټکي ویلې باندې 100 ځل سبحان الله نه کي دا به ته 100 ځل داسې وې سبحان الله سبحان الله سبحان داسې به یې وې نه هغه پس له به 100 ځل شي یا مثلا که مثلا سړی مونځ کوي فرض مونځ او مونځ پسې 33 کرته مثلا تسبیحات دي داسې ته به داسې نه کې چې 33 کرته داسې وې چې 33 کرته سبحان الله او 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله نه په دې نه کېږي دا به هر یو بیل داسې وې سبحان الله الحمدلله دا به هر یو هغه پورې شمار به مستقل نو دې وجې نه ابن تیمیه رحمه الله دا فتوه ورکوي او دا فتوی ولې ورکړې وه خلکو د حلالې بازار ګرم کړی و یوې ښځې له به چا طلاق ورکړه 3 طلاق به په یو ځل ورکړي وو ملا له به راغې او ته ویل به دغه شان نکاح نعوذ بالله من ذلک الله دې د دې نه هر مسلمان وساتي یو ملعون انسان به ویلې زه به ورسره نکاح وکړم او تاله به حلاله کړم بېرته به یې پرېږدم والله دا خبره صحابو به چې داسې خبره واورېده چې چا په دې نیت باندې د چا سره نکاح کړې ده چې بل چاله یې حلالوي عمر به ویل که داسې سړی ما ولیدو زه به یې په کاڼو باندې ولم عثمان به ویلې داسې سړی به زه په کاڼو باندې ولم وو صحابو داسې فتوه ورکړې وه چې دا نکاح د سره کېږي نه په دې نیت باندې چې ته بل چاله حلالې نکاح دې ته وایي چې ته په مینه او په محبت باندې وکړي دا د حلالې بازار په دې اوس وخت کې هم د ځینې نامنهاده مولیانو د طرف نه روان دی دا ډېره د لعنت کیسه ده دا ډېره اسلام د داسې خبرو ډېر سخت خلاف دی اسلام د داسې خبرو اجازت نه ورکوي دې ته به صحابو زنا ویله په دې خبره باندې تا دپاره بېرته ښځه نه حلالېږي چې تا د بل چا سره داسې قصې دا قصې ډېرې راځي د عبرت دپاره یو خبره یو سړي ملعون داسې کار کړی و ښځې له یې طلاق ورکړي و او هغه ځای کې چې کوم بدبخته کس و بدبخته ملا چې کوم و نو هغه ورته ویلي و چې زه به له چا سره له نکاح وکړم او تاله به یې بېرته جایز کړي نو هغه ښځې ورته ویلي و دا د هغه سړي بېرته اقرار دی چې هغه ښځې ورته ویلي و چې الله دې تباه که سړیه زما نه خو دې ګډه جوړه کړې ده الله دې تباه که اسلام د غیرت دین دی د بېغیرتوب دین نه دی اسلام د عزت دین دی د بېعزتۍ دین نه دی اسلام د سره د دې خبرې اجازت نه ورکوي چې ته دې داسې د شرم کارونه کې او بیا دې د ځان دپاره د دې د حلالولو سوچونه کې
یو دا فتوی چې کله ورکړه په هغه زمانه کې مولیان خلاف شروع کو دا خو څلور امامانو نه دي ویلي دا پولانکي نه دي شیخ الاسلام ټولې دنیا ته چیلنج ورکو ویل زما سره مخامخ شئ خدا د الله یو فضل و په هغه باندې وکانه بحرا زخارا د ابن تیمیه علم چې و دریاب و دریاب چا به ته چې ویل پلانکي حدیث ته نسې معلومیږي پلانکي حدیث کې دا راوي دی دا ضعیف دی او د هغې د ټولو خبرو چا مخامخ ابن تیمیه ته جواب نشو ورکولی د هغه یو ملګری دی د هغه د زمانې امام زهبي شمس الدین زهبي وی وکانا آیتن فی الذکاء دا ذهن به سم بلیدو یو نښه و الله وله ساجیبه علم ورکوي هغه په یو بل ځای کې لیکي که ابن تیمیه کې دا خبره نه وی چې دله به په خبره کې چې چا به ورسره باز شروع کو نو هغه ته به په خبره کې داسې دلایل ووایه چې هغه سړی به ډېر خفه شو په دې خبرو باندې که دا خبره نه وي د ده چې څومره دشمنانو هغو به دا اقرار کوه چې دې سړي له الله څه بل شان ته علم ورکوي ځکه یو عالم داسې وایي زما دې په الله قسمي که زه د رکن یماني او د حجر اسود په منځ کې ما څوک ودرئ او ما نه څوک تپوس وکړي چې په دې زمانه کې لوی عالم څوک دی نو زه به د الله په نوم قسم وخورم چې ابن تیمیه ته څوک نشي رسېدی